د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګرم څښاک به خوښ نه و چې یو شی ګرم وي هغه یې وڅښي دی نه و خوښ او ځکه د عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت دی امام احمد راوړی دی او سندن صحیح دی الحمدلله وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکره شرب الحمیم الحمیم گرم ته وایي تود او شرب څښاک ته وایي نو دا تود څښاکې او ګرم څښاکې څه دی بدي شو او اسماء بنت ابو بکر رضی الله عنهما وی د هغې دا طریقه وه امام احمد دا حدیث او د هغې دا طریقه و چې کله به دا شوروا پخه کړه که نو په دې باندې به څه شی کېښو څه وخته پورې به پرې لوښي باندې له پاسه څه شی کېښو حتی یذهب فوره تر دې چې دا بړاس او دا تب پې څه شو دا به ختم شو بیا به دا ووایي خلکو ته چې چا به ولیدې چې ولیدې لکه په دې باندې دا پرې لوښي دې څه شی کېښو دا تب وله ختمې وی چې انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انه اعظم للبرکه دا خوراک چې دا ګرمۍ شي ختم شي نو دې کې برکت بیا ډېر شي او یو حدیث کې داسې راځي امام بیهقي راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وی لا یؤکل طعام حتی یذهب بخاره یو خوراک د هغه وخته پورې مه خورئ چې څو پورې دا تب دا ختم شوی دی نو ګرم خوراک مکروه دی مکروه څه معنی شوه ګناه پکې نشته خو نه خوراکې نه خوراکې غوره خو کله ګوره حرام هم شي حرام به کله شي چې کله ستا غالب ګمان شي که زه دا داسې ګرم وخورم نو زما بدن له نقصان ورکوي نو بیا خو حرام شو چې شریعت ته دې نه منع کړی بدن له به نقصان نه ورکوي مخکې موږ سره خبره تېره شوه چې د پیغمبر صلی وسلم څه خوښ و موږ په څښاک کې ذکر کړي د پیغمبر صلی وسلم څنګه څښاک نه یخ او خوږ کان یحب النبي صلی الله علیه وسلم الحلو البارد یخ او خوږ نو دا ګرم شی چې زموږ دا پښتانه پاس وایي چې ګرم نه وي بیا کیسه شونډې وله وسیږي ژبه وله وسیږي معده وله خراب کړي نو ته بدن له نقصان ورکړي دومره صبر ورته کوه چې هغه ګرمایش هغه تب هغه تیز هغه څه شي ختم شي برکت پکې پیدا شي او لوی برکت یې صحیح لوی برکت چې مزه بدله ده اوس یې ډېر ګرم وي پوه شي ته په څه باندې چې څه دي خو دقه بس وردننه کوي به شور شور به دې ورسره جوړ کړي او ژبه به دې سوځي شونډې به دې سوځي پوزه به دې ورسره رابهیي او سترګې به دې ورسره سرې شي یاره وایي خوراک داسې مزه کوي نو ته خو په څه پوه هم نه شوي تاسو وکړو هلته ستا ژبه وسوځېدې ژبه دې وسوځېده خوند باندې پوه شو ژبه چې وسوځي سړی به خوند پوهېږي نه نه که دا چېرته لږ صبر دې ورته کړی وی لږ یخ شوی وی دا تاوی ختم شوی وی او بیا دې خوړلی وی نو مزه به هم در کړی وی ګرم به هم وی دومره حدودو کې چې تاله نقصان نه در کړو او داسې چې په اوله کې څنګه دا راکوي شوی نه او ته پې ورځې نو دا بدن له نقصان هم ورکوي سبحان الله زموږ شریعت نه زموږ دا دین ډېر ښایسته دین دی زموږ دومره خیال ساتلی هر هغه خبره چې موږ ته نقصان را رسوي شریعت موږ ته بیانه کړې ده چې دا تاسو له ښه نه ده او چې زموږ دپاره فایدهمنه ده نو هغه یې موږ ته ویلي چې دا ستاسو دپاره فایدهمنه